دا دومره ازمایښتونه او امتحانونه په 40 کاله کېږي پر ما نه دي راغلي لکه اوس چې په دا 3 کاله کې دي. هغه یو دا چې دا زوی مې ورک دی، بل مې دا چې زوی دی چې هغه په نشو کې راغلی دي چې مخکې دا فکر خو نه کوي چې دا ستاسو هلک انتظامیه پورته کړی یو ځای په قید کې بندي کړی. دوستانو نن په چمن کې یو حاجي صاحب ته راغلم چې د زړه ټوټه یعنې اولاد به ورته ووایو چې د ده یو ځوان زوی چې د 18 کالو په عمر کې و، تقریبا دا 3 کال دی چې لاپته دی، ورک دی. و ده ته هېڅ معلومات نشته، 3 کاله کېږي د دې مکمله کور په ټینشن اخته دی، د دې په مکمله کور باندې دغه بوج دی. نو نن دغه حاجي صاحب ته راغلي وو، هغه د ده د بچي تصویرات مې موږ ستاسو سره پر سکرین باندې ښکاره کړو. نو حاجي صاحب به د ده په حواله به یې مجلس راته وکړي چې دا د ده بچی د کومه ځای ورک دی، څو وخت یې کېږي او دوی په څنګه حالات پر دوی باندې تېرېږي. یقینا حاجي صاحب زما سره یو څه مجلس وکړي، کور یې مطلب د کرایه دی، د غربت ژوند دی، یو بچی دا دی ورک دی د 3 کال او بل بچی د دغه ټینشنو د نیستۍ او د دې د وجې په نشو کې راغلی دی. خدای پاک دې هغه هم د دغه مشکله څخه خلاص کړي. نو راځو د حاجي صاحب څخه پوښتنه کوو، دی به خپل نوم هم راته ووایي او په دا حواله به زموږ سره مجلس هم شریک کړي. حاجي صاحب اول ستا نوم راته ووایه، نوم دې څه دی؟ او محمد قیم دی او د پلار نوم علي خان دی. بابو دوستانو زما تقریبا زوی د احسان الله په نامه باندې چې دا 18 کالو دی، 3 کاله کېږي ورک دی، اوس نو د 21 کالو عمر ته رسېږي او دا معلومات یې نشته چې ته مړ ژوندی یې څنګه یې. بیا دا ماما شاکر بایي په تعاون باندې چې ده ماته وویل چې دا یو پلا بلا د دې کوشش وکړو. خدای مهربانه دی، موږ د کوشش او د محنت مکلف یو، نتیجه الله پر مرتب کوي. حاجي صاحب که دا راته ووایه د کورنۍ حالات که وکتونکو ته بیان کړې، کور دې خپل دی، د کرایې دی، یو روزګار ورسره لرې، یار چې بچی ورک کړي د 18 کالو 19 کالو ځوان بچی دې ورک کړي او بیا دې بل زوی هم د هغه د ټینشنو د وجې و داسې حال ته رسېدلی. څه فکر کوې چې آیا دا ستا بچي ته دومره امید لرې چې پیدا به شي؟ نو ماما شاکر بایي خبره دا ده، ما تا ته مخکې ذکر وکړي چې زما یو یار دوست دی، هغه ما ته وویل چې ده پر خدای دونه ګران یې چې دا دومره ازمایښتونه او امتحانونه په 40 کاله کېږي پر ما نه دي راغلي لکه اوس چې په دا 3 کاله کې دي. هغه یو دا چې دا زوی مې ورک دی، بل مې دا چې زوی دی چې هغه په نشو کې راغلی دي چې مخکې ماما شاکر بایي د دې ذکر وکړي. سری مې ښه سری و په شاهین میدانه کې، هغه راسه ولاړې د بل په سرای کې په کرایه پراته وي، نو روزګار هم ناونې کې برابر دی. که دا راته ووایه هغه دوستان پر هغه باندې ستا څو فیصده شک دی چې آیا دغه دوستانو خو به دغه هلک یو ځای وژلی نه وي؟ مطلب ستا فکر و ذهن څه درته وایي چې دغه ستا بچی به پر کومه خوا تللی؟ ماما شاکر بایي نن سبا خو زموږ په چمن کې دا آل و احوال و دا شی شته چې انډوالانې د دې سره ناسته ولاړه کوي، پر یو خبره باندې دې سره په اشتیال په غوسه کې راشي، بیا نو وایي درځي لوړ چکر و او پېښ شوي دی. نو هلک یې در لاس وتلی او زما پوره یقین امید دا دی چې دا هلک د دې در لاس وتلی دی، مړ کړی دی. او بل وکتونکو ته کوم پیغام لري چې دا کوم کتونکي ستا پیغام اوري ستا سره دا څنګه کومک وکړي؟ کتونکو ته دا پیغام لرم چې عوامو او مسلمانانو ورونو ته زما د میسج او پیغام دی چې بس په دغه ورکه کې زما سره د هر قسم سره تعاون معاونت وکړي، د دې دپاره به د دارین خیر و ثواب. او د انتظامیه څه کوم خواست لري؟ انتظامیه دا فکر خو نه کوي چې دا ستاسو هلک انتظامیه پورته کړی یو ځای په قید کې بندي کړی؟ دلی سي خامخا د انډوالانو د ملګرو د دوستانو په ذریعه باندې پورته کړي په یو او د دې په هغه مصایب خانو کې د مصیبت په خانو کې اچولی دا رقم ډېر سوي دي او پېښ سوي دي. دوستانو دغه د عبدالکریم په نامه
اجي صاحب چې زموږ سره کوم موجوده دي د ځوان بچی د احسان الله په نامه چې د 13 کال په عمر کې ورک شوی دی 3 کال مخکې تقریبا اوس به دغه احسان الله 21 کال عمر جوړیږي دغه پیغام موږ تاسو سره نشرو دی واجی صاحب اولاد دی بچی دی نارینه زوی دی د 3 کال څخه د کور څخه نه درکه دی نو خامخا پر دې کور به ډیر ټینشن ډیر بوج وي هغه ځکه دا یو الله پاک واجی صاحب په خبر دی او د کورنۍ په خبره ده چې پر دې به کم غم او درد تیریږي او دغه پیغام پر مخ باندې در سره نشر کوي که څوک د احسان الله په نامه ځوان یا اجي صاحب خو وایي چې زما څه فکر ته نه لویږي چې دی ژوندی خو امید والا پاک تسته کېدای شي د یو ځای یا د زموږ پیغام واوري یا د یو چا سره مزدور وي یا یو ځای په قید کې وي که دغه پیغام در هر چا پورې ورسېدي هغه د احسان الله په نامه په دغه د ځوان د احسان الله د نامه د ځوان دغه درلودي چې د پیژندو یا وخت لیدلی وو نو موږ به د اجي صاحب نمبر پر سکرین باندې در تکشیدو د اجي صاحب سره تاسو رابطه کوئ د اجي صاحب د بچی په پیدا کولو کې تاسو پرپر همکاري وکړئ پرپر کومک وکړئ یقینا دا ډیر زور غواړي چې د یو چا ځوان بچی ورکي او 3 کال کېږي دی ورته انتظار چې آیا دا به ژوندی وي که به مړ وي ویډیو پیغام پر مخ تر سره نشر کړئ که چا هم په دغه حواله باندې معلومات درلودي د اجي صاحب سره رابطه وکړئ.